السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د استرلال خبرونې ته ډېر ښه راغلاست. هیله مند یم چې ورځ مو تر دې دمه په خیر تېره کړې اوسي. حتما پوهېږئ چې نن سې شنبې ده، د میلاد نبي ورځ ده او موږ دا خپرونه د 1 ساعت پر ځای باندې 2 ساعته کړې ده ستاسو لپاره. نه یوازې چې ځانګړې ده بلکې بېلابېلې او په زړه پورې برخې مو تاسو ته چمتو کړي دي. په سر کې دلته زموږ سره په خپرونه کې قاري صاحب خلیل را سره دی. خبرونه د قرآن کریم په څو آیاتونو باندې پیلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءالله خدای تاسو ته خیر درکړي. قاري صاحب خلیل چې زموږ سره دلته په خپرونه کې دی، حتما له داسې هم پوښتنه کومه چې اول خو له تاسو غواړم یو پوښتنه وکړم. تاسو خپل په ورځني ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عادت او دې ترڅنګ د سیرت کومه برخه تاسو خپل په ژوند کې عملي کوئ؟ دا پوښتنه مې له څخه کومه، خو په سر کې غواړم دا وپوښتم قاري صاحب، البته خلیل به وایم ځکه اسانه دی ما لپاره. څو کلن یې؟ 14 کلن. څوم صنف کې؟ 11 صنف. څوم نمره؟ 2. اول څوک دی؟ اول زما کوچنی ورور دی. ښه، دواړه په یو صنف کې یاست؟ بلکل. او تر ټولو ښه عادت چې یا تر ټولو ښه سیرت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دې لوستی دی یا دې اورېدلی دی یا دې هم پر تلویزیون باندې لیدلی دی، څه شی دی ستاسو له نظره؟ نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول ژوند یوه بیلګه او نمونه وه چې هره برخه یې موږ ته
یو ډېر لوی او غټ درس دی. نو په دې کې داسې مشخص هم څوک نسي ویلی، خو بیا هم د خپله امانتداري چې دا ډېر ښه عادت و، نو زه هم کوشش کوم چې دا امانتدار اوسم او انشاءالله چې تر اوسه کامیاب هم یم. خدای دې وکړي چې ټول همدې ټکي ته پاملرنه وکړي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عادت، هره کړنه په ذات کې د یعنی مثبته کړنه ده او د ټولنې د پرمختګ یوه جوګه ګرځي. امانتداري یوه برخه ده د ژوند، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. فکر کوئ چې په ورځني ژوند کې که یو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت خپل په ژوند کې عملي کړي، له خنډ سره به مخامخ سي؟ نو خنډ سره خو هم مخامخ کېږي، ځکه چې داسې وخت دی چې که هر څوک ښه اوسي نو هغه ډېر وخت نشي پاتې کېدلی، خو بیا هم الله جل جلاله به ورسره مل وي انشاءالله. چې خو فکر تر ټولو مهمه هغه دنیا ده چې موږ په هغه دنیا کې که نه، نو داسې خبره ده چې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت څوک خپل په ژوند کې عملي کړي، نو ځکه چې هغه دنیا کې باید کامیابه اوسي. دا دنیا خو مهمه ده. او موږ او زموږ ټول ټیم د اسرایلال تاسو ته دعا کوو چې تاسو هم بریالي اوسئ او امانتدار انسان اوسئ، کور مو آباد، ژوندي اوسئ. له تاسو څخه مننه کوو. لنډه دمه اخلو.